बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा पदी की मुझे टॉपिक को ओरिएंटेशन बिहेवियर ची दे दो टकी दी यो ओरिएंटेशन दे यो बिहेवियर दे ओरिएंटेशन मुंगे दे तो आयो ची ऑर्गेनिज्म दे आगा पयोजी की रेस्ट कई पयोजी की नास्ते दा ऑर्गेनिज्म बोलेगी द खपल जीना बल जी तलाड़शी मतलब दा दे मोमेंट की نو خپل ځای بدل کې بل ځای ته لاړ شي نو دې ته مونږ وایو اورینټیشن. یو ارګانیزم په یو ځای کې ولاړ دی ناست دی آرام کې بهر ځای کې چې دی په خپل هیبیټیټ کې دی به د خپل ځای باندې رغېږي نو دې ته مونږ وایو اورینټیشن. خو دې چې کوم اکټیویټي کوي نو هغې ته مونږ وایو بیهیویر. نو اورینټیشن بیهیویر دې ته وایي چې ارګانیزم په خپل ځای باندې رغېږي حرکت کوي یا د مومنټ کوي خپل ځای پرېږدي بل ځای ته لاړ شي نو دې ته مونږ وایو اورینټیشن بیهیویر. تفصیل راځو چې اورینټیشن مینز ټو چینج پوزیشن. اولنۍ خبره پکې یاد ساتئ چې اورینټیشن بیهیویر چې دی دا د انیټ بیهیویر یو قسم دی او بالکل سمپل بیهیویر دی. نو په اورینټیشن بیهیویر کې دا خبره یاد ساتئ چې دا د کار د پوزیشن سره دی د خپل پوزیشن چې دی هغه چینج کوي. نو ارګانیزم چینج اټس پوزیشن ان ریسپانس ټو سټیمولس. وس د ارګانیزم دی د خپل پوزیشن چینج کوي خو د څه دپاره د سټیمولس دپاره یو چینج راځي هغه چینج د ده دپاره چې دی خطره ده یا د ده دپاره چې دی پیده ده خو هغه سټیمولس اګینسټ د هغې خلاف دی خپل پوزیشن چینج کړي نو دا زموږ سره اورینټیشن بیهیویر دی. ټو ګیټ favorable position in terms of danger for protection. اوس د ریزن څه دی مطلب دا دی چې د خپل پوزیشن ولې چینج کوي. پوزیشن به دې ځکه چینج کوي چې دته فیوریبل کنډیشن میلاو شي. فیوریبل کنډیشن موږ دې وایو هغه حالات چې کم حالات د دې ارګانیزم لپاره مفیدي د دې لپاره چې دې پیدا مني. لکه څنګه پیدا مني د خپل ځان د ډینجر د خطرې نه چې د خپل ځان محفوظه کوي نو د خپل ځای پرېږدي بل ځای ته لاړ شي خطره د ده نه لاړ شي. فوډ دته د خوراک ضرورت دی نو په خوراک پسې چې دی مومنټ کوي د هغې نه علاوه پروټیکشن دی خپل پروټیکشن کوي نو د هغې لپاره به د خپل پوزیشن چې دی هغه به خامخا چینج کوي او چې پوزیشن چینج کو مطلب دا دی د انفیوریبل کنډیشن نه د فیوریبل کنډیشن ته لاړ نو دی په پیدا کې پاتې شو. اوس مونږ وایو چې په دې خپل پوزیشن چینج کوي نو مومنټ به کوي نو په دې اورینټیشن بیهیویر کې زموږ سره درې قسمه مومنټ دی. یو زموږ سره ټیکسس دی بل زموږ سره کاینیسس دی او درېیمې زموږ سره دی ټراپیزم. نو اولنی زموږ سره ټیکسس مومنټ دی دا څه ته وایي اټ از ډایرکشنل مومنټ ټوورډز اور اوے فرام سټیمولس. یاد ساتئ په دې ټیکسس کې دلته کې ما د ډایرکشن خبره وکړه چې دا زموږ سره ډایرکشنل مومنټ دی سټیمولس ته. مطلب دا دی چې یو چینج راغی دی د هغې نه تښتي یا په یو چینج پسې دی منډه وهي په سټیمولس پسې دی ځي یا د دې سټیمولس نه چې دی تښتي مطلب دا دی ډایرکشن دی. د ډایرکشن ضرورت په دې کې راځي په دې ټیکسس مومنټ کې. اگزامپل به مونږ وایو د ټولو عام اگزامپل چې هر ټیچر کیدای شي ستاسو کوم ټیچر یې هم تاسو ته اگزامپل درکړی چې زموږ سره یوګلینا ده یونیسلر ارګانیزم دی د یو سیل نه جوړ دی. اوس دا یوګلینا چې دی دلته کې زموږ سره ډیم لایټ دی او دلته کې زموږ سره های لایټ دی مطلب دا دی ډېر زیات تیز لایټ دی. اوس دی به کوم ډایرکشن ته ځي آیا دی به د های لایټ ته ځي که نه د ډیم لایټ ته به ځي. نو یوګلینا چې دا په د ډیم لایټ کې چې دا خوشحاله ده نو دی چې کله دی چې ور رواني نو یو طرف ته د های لایټ دی خپل ډایرکشن چینج کړي نو دی به په چا پسې لاړ شي دی به په د ډیم لایټ پسې چې دی ځي. چې کله به ډیم لایټ پسې لاړو نو دا لایټ چې دی د ده لپاره سټیمولس دی. نو مونږ وایو چې ټیکسس چې دی دا ډایرکشنل مومنټ دی نو د خپل ډایرکشن چا طرف ته کو د ډیم لایټ ته کو ځکه چې دی ډیم لایټ کې خوشحالي نو دې قسمه مومنټ ته مونږ وایو ټیکسس مومنټ. بل زموږ سره کاینیسس مومنټ دی دا د هغې الټه دی. په دې کې مونږ ډایرکشن خبره کوو خو دغه مومنټ چې زموږ سره دی یعنې دغه سټیمولس چې دی په دې کې د ډایرکشن ضرورت نه وي. ریټ اف مومنټ از ریلیټډ ټو انټینسټي. ګورئ په دې ځای کې د ډایرکشن دی خو په کاینیسس کې د انټینسټي خبره ده. انټینسټي چې د یو څیز شدت څومره سیوا دی یا د یو څیز شدت کم دی او ارګانیزم په هغې پسې چې دی نه ځي خو شدت پسې ځي. لکه زموږ سره ووډ لایس چې زموږ سره دي هغه زموږ سره د کومې ونې چې دي د دې په دې سرفیس باندې له پاسه چې دی زموږ سره سوځي د هغې باندې
اوسیږي. ووډ لایف چې دی فرض که دی ور روان دی هیومیډیټي طرف ته، مطلب دا دی د هغې طرف ته ځي چې په کوم ځای کې اوبه سیوا دي، دی داسې انوایرمنټ ته لاړ شي چې په کوم ځای کې هیومیډیټي سیوا ده، مطلب دا دی نمي سیوا ده، نو دی به دغه ځای کې خوشحاله نو دی به خپل مومنټ څه کړي، دی به سلو کړي. که فرض که دی داسې طرف ته روان وي چې په هغه ځای کې نمي نه وي، چې نمي نه وي مطلب دا دی هغه انوایرمنټ ډرای دی، نو دی به چې دی خپل مومنټ چې دی هغه په پاس کړي، دې ځای نه به چې دی ځان وباسي. مطلب څه شو، دی په هیومیډیټي کې چې دی خوشحاله دی، نو په دغه ځای کې به چې دی خپل ځان سلو ډاون کړي. نو دا قسمه مومنټ زموږ سره څه دی، کاینیسیس. لکه په دې کې د هیومیډیټي یعنی د نمي شدت چې دی هغه کم دی، نو دی په دې کې چې دی سلو شو. په دې کې د نمي شدت سیوا دی، نو په دې کې د تیز شو ځان دې ځینې وباسي. دریم قسم مومنټ زموږ سره ټراپیزم دی، growth due to stimulus. یو سټیمولس ته یو پلانټ زموږ سره هغه خپل گروت کوي او بوټی چې دی خپل ځان ته پیدا رسوي، نو دغه ته موږ ټراپیزم وایو. لکه ټراپیزم مطلب څه دی، زموږ سره یو ګمله ده، په هغې کې یو بوټی دی او لایټ چې دی زموږ دې طرف ته دی، نو دی د لایټ طرف ته چې دی خپل گروت کوي. ټیک ده. اوس دا بوټی دی دا راتاو شو، دا بوټی کله راتاو شو، دا بوټی زموږ سره چې دی اوس دلته کې پروت دی. ټیک ده. دا بوټی چې دی زموږ سره داسې پروت دی، اوس دی مومنټ کوي. اوس دا بوټی چې په دې ځمکه باندې داسې پروت دی، مطلب دا نه دی چې دا لایټ په دې پسې په ځمکه باندې داسې راځي، دا لایټ چې دی دا د له پاسې نه راځي، نو دا بوټی به څه شروع کړي، دا بوټی چې دی اوس داسې پروت دی، نو دی به دا خپل مومنټ، دا خپل څانګې، دا سټیم چې دی نو دا به داسې له پاسه کېږي، د دې دا ګروت چې دی نو هغه به بیا زموږ سره کوم ځای ته کېږي، دا به له پاسه طرف ته کېږي. چې له پاسه طرف ته کېږي نو دې قسمه مومنټ ته موږ څه وایو، ټراپیزم. څه ورته وایو، ټراپیزم مومنټ چې دی هغه ته موږ وایو. اوس یو بوټی دی د هغې سټیم له پاسه ځي او روټ چې دی هغه لاندې ځي. سټیم له پاسه ځي، روټ زموږ سره چې دی هغه په ځمکه کې دننه ځي، نو دغې قسمه مومنټ ته موږ څه وایو، مطلب دا چې دی ګریویټي طرف ته چې دی مومنټ کوي، نو هغې ته موږ څه وایو، جیوټراپیزم. څه ورته وایو، جیوټراپیزم. اوس څه بوټي زموږ سره داسې دي چې هغه اوبو سره لاوینګ، مطلب واټر لاوینګ پلانټ سي، هغې ته هر ټایم د اوبو ضرورت دي او د هغې چې کوم روټس دي هغه به د اوبو کې چې دی داسې خورېږي، په دغه نمجنه ځمکه کې داسې خورېږي، نو هغې قسمه مومنټ ته موږ بیا وایو هایډروټراپیزم. یعنې دی واټر طرف ته چې دی مومنټ کوي، بل زموږ سره چې دی ګریویټي طرف ته مومنټ کوي، هغه جیوټراپیزم دی. او دغه چې لایټ طرف ته مومنټ کوي مطلب دا دی، نو دې لپاره به موږ یو ټکی استعمالوو، پوټوټراپیزم. څه ټکی دی وایي، تاسو ته ښکاري زه لیکمه پوټوټراپیزم. نو دا قسمه مومنټ چې دی دې قسمه مومنټ ته موږ وایو ټراپیزم. نو ټاپک زموږ اورینټیشن بیهیویر و چې یو ارګانیزم چې دی هغه خپل پوزیشن چې دی چینج کوي، د هغې اگزامپل موږ ټاکسیس وکړو، کاینیسیس وکړو او ټراپیزم وکړو. نو ځان دې سکرین شاټ والئ، ځان سره غواړئ چې دی نوټ کړئ، که څه نه وي وشي نو دا کمنټ کې ووایئ، نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ. تھینک یو، ډېره مننه.